د کامیت خلاف د انګریز راپورته کړی و. سل کاله په دې موضوع باندې محنت کړو. زمانه موضوع تفصیلي کېږي، صرف اشاره کوم، تفصیل ته نه ځم. سل کاله انګریزانو سوچ کړو، دغه غیر مقلد فتنې بنیاد یې کېښودو، امت کې شر پیدا کړو. د ائمه اربعو باندې د امت د اعتماد ختمولو دپاره د ځای په ځای باندې چغې ووهلې. او زموږ مسلمان وروره څوک دې دوکه نه کړي. نن خو تا ته چغې وایي که نه، و یو طرف ته امام ابو حنیفه رایې ده، یو طرف ته ها قرآن سنت دی، تا ته یو طرف ته امام شافعي رایې ده، بل طرف ته قرآن حدیث دی. یو مسلمان وروره په دې دوکه نه کړي. کاش دې تا ته دروغ وایي، مګر کاش چې تا ته دا ویلې یو طرف ته امام اعظم ابو حنیفه رایې ده، بل طرف ته زما رایې ده. کاش چې تا ته دا ویلې یو طرف ته خیر القرون امام دی، صحابو شاګرد دی، ها دا هغه لوی متقي دی، د 15 لکه احادیثو حافظ دی، د هغه عابد پارسا دی. کاش چې تا ته دا ویلې یو طرف ته هغه مجتهد رایې ده، دویم طرف ته دې دور د خواهش پرست ملا رایې ده. مګر کاش چې تا ته دا ویلې یو طرف ته هغه امام چې د ظالم بادشاه مقابله کې ودرېدو، د هغه بدن کټ شو، د هغه بدن بربند شو، د هغه بدن په وینو سور شو، هماغه په استقامت سره ولاړو. هغه امام د جرأت مظاهره وکړه، هغه امام شهید شو، د جیل نه جنازه ووته. هغه امام یو طرف ته هغه امام کله چې شهید شو، عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي اسمان دغه دور یو مستجاب الدعوات بزرګ دی. دی اسماني ملائک راغلي دي، فرشتې راغلي دي، دی جنات راغلي دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله په حق کې د هغه په قبر باندې د 3 ورځو پورې مرثیې وایي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه لآيات وفقه وحديث آية الزبور على الصحيفه وما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفه فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه زدا وارادا. اوږده اشعار وایي، اخر کې وایي ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا. دوی د امام صاحب په قبر باندې اوښکې څڅوي، د امام صاحب د قبر خاوره لمدله. تا ته دا ونه ویله یو طرف ته هغه شخصیت دی، بل طرف ته امام صاحب په تقابل کې هغه ملا دی چې کله د قید غون صحبتونه راله، هغه لوی شیخ القرآن قتل مقدمه ورته ویل وایه که نه د قتل د پانسۍ اډر راغلی دی، مونږ در پسې پیسې لګو وابي کېږي که پانسۍ ته تیاري. دې سوچ چې الله مرګ خو ډېر ګران څیز دی. ورته ویل کوم څیز ته چې مخکې شیعت ویلو، کوم څیز ته چې مخکې باطل وایو، کوم څیز ته چې مخکې د امام صاحب دښمني او بغض ویله، هغه لاره یې اختیار کړه د مرګ نه د بچ کېدو لپاره. تا ته دا ونه ویله یو طرف ته هغه امام دی، بل طرف ته دې ته ورته ملا دی. بهرحال محترم عرض به کوو د دغه دویم نمبر ګزار په دغه ځای باندې دی. او دریم نمبر محترمو کله چې د مسلمان په عقیدې نظریې باندې حمله وه، کله چې د مسلمان په ذات باندې حمله وه، کله چې د مسلمان عقیده نظریې چیلنج کولی شوه، ما ویل زما موضوع همدغه ده. ما پوره تمهید هم د دې خبرې دپاره وتړم. زه کوشش کوم مختصر وخت کې خپله موضوع راغونډ نه کړم. ما ویل محترمو هغه دور د 1857 جنګ ازادي وشوه، 4.5 لکه مسلمانانو د شهادت جامونه نوشله. د هندوستان ځمکه نن هم ګواهي ورکوي. زما اوس ته د علماو وینه په کومه بېدردۍ سره بهېدلې ده. ما ویل هغه هم یو وخت راغلی د هندوستان په چوک د هندوستان په بازارونو کې انګریزانو قرآن نسخې راغونډې کړې وې، ګاډۍ ډکې کړې وې، هغې وړې دریاب ته اچولې، هغې ته تیلی لګوو، اور یې ورته کوو. یو عالم ورته مخې ته ورځي، ورته وایي په دې څه کوئ؟ ورته وایي دا قرآن دی، مسلمان ته دهشتګردي وښیي، مسلمان ته انتها پسندي ورښیي، دا کتاب ختمو چې مسلمان دې صحیح مسلمان پاتې نه شي. دی ورته وایي دا ښه یو ماشوم بچی راووښت، ورته وایي ودرېږه. هغه ماشوم ته وایي بچې شروع کړه، اوله سپاره، دویمه، درېیمه، د اولې نه واخله تر اخري سپورې پورې د هر سپارې یو روپۍ ورته وویله. اخرې کې ورته هغه عالم وایي، ورته وایي دا نسخې خو به وسوځوئ، خو دا قرآن دې سینو کې محفوظ دی، د دې سره به څه کوئ؟ هغه انګریز دا عالم رانیسي، دی به یو دانه زمونږ ګڼ علما رانیسي، هغه به وځي د دې عالم په باره کې لیکي. دی وایي چې کله هغه انګریزانو راوښتو د دې نه حالونه ایسته کول مسلمانان کم ذکري، د دې مرکزونه د دې د علماو مجاهدینو کم ذکري. هغه عالم چې پوره تم کو څو ورځې تېرې شوې، هغه سره ماشوم بچی هغه حافظ ورسره و، هغه ورته شرم لګوي، ورته وایي زما دا بچی لاول زما د مخې قتل کوي، دا شهید کوي، د هغې نه پس به درته بیا زه حالات ووایم. هغوی ورته حیران په دې کې څه فلسفه چې ستا بچی مونږ قتل کړو مړی کړو، د هغې نه پس به ته مونږ ته حال ووایې. دی ورته وایي ها فلسفه بچی ده، تا زما بچی چې نه یې قتل کړي، د هغه وخته پورې یو خبره زه تا ته نه شم کولی. دی ورته وایي ها هغه بچی ورته قتل کړو، انګرېز ورته هغه بچی حلال کړو، ذبح یې کړو. بیا ورته وایي وایه که نه اوس خو ښکاره ښکاره حالونه ووایه. دی ورته کېناستو، وایي تر اوسه پورې خو دا خطره ورسه چې هسې نه په بېدردۍ سره تاسو ما شهید کړئ، ما قتل کړئ.